هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستان نن تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو موږ په کمپیوټر کې د فیسبوک هغه اتومات چې ویډیوګانې پلی وي هغه بندي کړو او همدارنګه په موبایل کې. نو په کمپیوټر کې فیسبوک را خلاص کړو چې کله ګورو په ویډیوګانې اتومات پلی وي. د دې مشکل د حل لاره به څه وي؟ تاسو دا ویډیو ګورئ اتومات پلی شو بې له زما له اجازې څخه چې زه یې کلیک کوم دا اتومات پلی شي. ډېری وروڼه د دې مشکل سره مخامخ چې تاسو دا ویډیو وګورئ اتومات پلی شو. نو د دې که تاسو مشکل بولئ او که نه بولئ د دې د حل لاره به څه وي چې موږ اتومات ویډیو بنده کړو. نو ټول نه مخکې به تاسو کمپیوټر کې چې فیسبوک مو راخلاص کړئ سټینګ ته به راسئ. سټینګ ته چې کله راغلاست تاسو وینئ جنرال سکیورټي خو تر دې ټولو به تېر شو. دلته د ویډیو یو اپشن دی ویډیو به کلیک کړئ. چې ویډیو مو کلیک کړله په دې اپشن کې بیا اټو پلی ویډیو ده. دلته مخکې له مخکې دا پر ډیفالټ ولاړ دی. نو په ډیفالټ کې خو که چیرې ولاړ وي اتومات به ویډیوګانې پلی کوي. ډیفالټ کلیک کړئ ډیفالټ څخه آف. چې کله مو آف کړه نو بیا به د فیسبوک صفحه یو ځلې ریلوډ کړئ. چې کله مو ریلوډ کړه ویډیوګانې به بندې وي اتومات به نه پلی کېږي. اوس تاسې ګورئ دا ویډیو اتومات نه پلی کېږي. مخکې اتومات پلی کېدلې ویډیوګانې اوس نه پلی کېږي. چې هرې ویډیو ته ورشئ ویډیوګانې به بندې وي اتومات به نه پلی کېږي. نو دا و د کمپیوټر طریقه. تاسو ته به زه د موبایل طریقه هم در وښیم چې په موبایل کې څنګه کولی شو چې موږ اتومات په فیسبوک کې ویډیو پلی وي هغه څنګه کولی شو چې بند یې کړو. نو د کمپیوټر طریقه تاسو ولیدله د موبایل طریقې ته به ورشو. اوس غواړم دوستانو چې تاسو ته په موبایل کې هم طریقه وښیم. کله چې موږ تاسې فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړو راوسو ویډیو ته. ویډیو اتومات پلی ده. د دې ویډیوګانې چې پر خپل سر باندې چالانه وي او یا پلی وي د دې مخه څنګه کولی شو چې ونیسو. د فیسبوک اپلیکیشن طریقه تاسو یې په موبایلونو کې حلولی شئ. دغه درې علامې تاسو وینئ دا به کلیک کړئ. وروسته به لاندې راسئ. کله چې کښته راغلاست اپ سیټینګ به ووهئ. د هغه څخه وروسته دلته یو اپشن دی ویډیوز پلی اتوماتیکلی. که دا اپشن آن وي نو ستاسې ویډیوګانې پر خپل سر چالانیږي یا پلی کېږي په اتومات ډول. نو دا به ورته آف کړو. دا چې مو کله ورته آف کړئ د فیسبوک څخه ووځئ. د هغه څخه وروسته په کښته ماډل موبایلونو کې د هوم بټنه ټینګه ونیسئ او هسټوري کلیر یا پاک کړئ. د لوړو ماډل موبایلونو لپاره د منیو بټن ده. چې منیو بټن مو ووهله دغه اپشن درته راوړي. دا اپشن به ووهئ. وروسته به بیا فیسبوک را خلاص کړئ. چې کله مو فیسبوک را خلاص کړئ نو تاسې به وګورئ ویډیوګانې به پر خپل سر نه چالانیږي یعنې اتومات به نه پلی کېږي. تاسې ګورئ هغه ویډیو ده پر خپل سر نه چالانیږي او نه پلی کېږي.
نو دا وه د موبایل طریقه. ډېره اسانه طریقه وه، کیدای سي د ډېرو وروڼو ورته پام نه و یا همدارنګه د ډېرو وروڼو یې زده نه و، خو اوس بیا په دغه ویډیو کې تاسو زده کړئ. دا د موبایل او د کمپیوټر دواړې طریقې مې ځکه په ویډیو کې درته تشریح کړلې چې د ډېری وروڼو سر نه پورې خلاصېږي، موږ اپشن په اپشن باندې زده کړه د تصویر د لارې ورکول مخکې چې د تصویر د لارې موږ کله زده کړه ورکول کیدای سي مشکلات یې ډېر درلوده، نو اوس په ویډیو کې په خپله پوهېږي چې څنګه کولی سو په اسانۍ سره مشکلات حل کړي. نور مو وخت نه نیسم، د الله په امان.